هغه زموږ باپردې زنانې څه بلې چې هغوی به د نارینه څه کوي د خپل پلار او ورور سترګو ته د حیا څه نه سوی کتلی نن هغه ته په مجلس کې ډم راولي ښځې ورته ناستې دی غزلې د مجازي عشق دا ورته وایي هغه لاسونه ورته تکي لعنت دې پر دا معاشره باندې زموږ سادیانې وګوره زموږ بېخپلونه وګوره زموږ سادۍ زموږ هغه سنت نکاح نن په رقص او په محفلو باندې بدل سوي دي هغه رقم رقم دمان ورته راولي ښځې ورته راولي رقصوي ډولونه ورته راولي رقصوي ته به هم خدای ته بیا وایه تا ته شرم نه درځي تا ته د فاطمې رضی الله عنها نکاح بلان هغه فاطمه سیدة النساء اهل الجنه د ټولو جنت د ښځو سرداره ده د جنت د حرو سرداره ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ځیګر ټوټه ده علي رضی الله عنه یا رسول الله زه واده ته حاجت لرم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي سیده مینځې ته وایي ورسه فاطمه رضی الله عنها لږ صفا کړه ماښام یې د لاس ونیسه کور ته ولاړ ورته نبي علیه السلام زه درځم فاطمه دوو ښځو د لاس نیولې وه د خپل خسرګنۍ کور ته یې واخیست نن ما ورته چې واده راوړو په دغه ودو په وخت کې زموږ دپاره بېستري حلاله شوه زموږ لپاره لس مخ حلال شو که یو پښتون ته یې ووایي چې ستا د ښځې مخ راښکاره کړه که سم دي به په خدای ولیدي وژنې دي لیکن په واده کې د ده د ښځې مخ لسول دا روا دي تاسو وګورئ په دغه بازار کې په دغه کشترانو کې چې دا ښځې تېرېږي ټول لس مخ دي دا زموږ د معاشرې ښځې دي دا د دې معاشرې ښځې دي دا ستا د کور شپانه ته ولې داسې کوې ستا سره حساب نشته تا خدای حضور ته نه ځې بیا چې دې واده راوړئ په کوم ډول ډمامه دې راوړئ تاسو وګورئ بله ورځ مې پر ویډیو باندې کتل زموږ پښتانه دي مسلمانان دي هغه د پښتو غیرت څه شي چې چا به د خپلې ښځې نوم په مجلس کې نسباخسئ هغه زموږ باپردې زنانې څه شولې چې هغوی به د نارینه څه کوي د خپل پلار او ورور سترګو ته د حیا څه نه سوی کتلی نن هغه ته په مجلس کې ډم راولي ښځې ورته ناستې دی غزلې د مجازي عشق دا ورته وایي هغه لاسونه ورته تکي لعنت دې پر دا معاشره باندې تا نه شرمېږي زما بحیا پښتنې خورې ته تا پردی ډم رالي په ګورې باندې مخامخ دې ورته کښېنه په سترګو کې ورته ګورې یو بل ته سره ګورې مجازي غزلې ورته وایي د دغه معاشرې بنیاد تا خراب کړي نبي علیه الصلات وسلام څو ودونه کړي دي تاسو وګورئ په هغه په کوم انداز باندې دین ته شا مه ګرځوئ قرآن ته شا مه ګرځوئ الله به تباه و برباد کړي ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا ولهم عذاب علیم هغه کسان چې فحاشي خوري په ودو کې فحاشي خوري نور خلکو ته دا ویډیو ښکاره کوي چې داسې ودونه کوي الله وایي د دې خلکو دپاره به د قیامت په ورځ ډېر سخت عذاب وي ډېر درناک عذاب وي خطرناک عذاب وي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله داسې کسان ډېر شته لهو حدیث په خپلو پیسو رانیسي خلک په اړه تاسو تفسیرونه وګورئ ابن عباس رحمه الله رضی الله عنه تفسیر ابن عباس تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبي ټول پر دې باندې چې د لهو حدیث څخه د سرو آلات مراد دي تا نو په وادو کې په خپلو پیسو باندې راني نظر بن حارث دا د الله د رسول دشمن و کله چې به صحابه د نبي علیه الصلات وسلام مجلس ته روان و دې خلکو به د اسفندیارو د رستم د هغه علاقې دغه نکلونه به ورته راوړل بیا به دا خلک راګرځول چې راسه تاریخ درته وایم په هغه نه راګرځول بیا به دا مینځې راوستلې دلته به یو رقص محفل ورته جوړ کړي بیا به یې رقصولې په دغه خلک راګرځول نن تا د خدای د کوره د مسجد په جماعت لمانځه څخه د الله د عبادت څخه په دغه ډمامه په دغه محفل باندې په دغه شوق باندې په دغه ډانسو باندې خلک راګرځولي دي ستا او د نظر بن حارث به یوه ټکانه کړي په جهنم کې دې بیا زه تیار دا زنوان زما د خوله ماته سي دا د قرآن آیات مې درته ویل دواړه آیتونه د قرآن الله موږ ته نه وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم مؤمنان ته وایي سترګې پټ کړي نامحرمو ته مه ګورې تا نامحرمه راوسي و ښځې په موبایل کې دې ورته کښېنه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن سترګې پټې کړي ناولدو ته مه ګورې نامحرمو ته وګورې دا د قرآن حکم دی دا قرآن ته حکم خاړه کښېښه نبي علیه الصلات وسلام ته یو ړوند صحابي راغی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دوې زوجات دي هغه ورته ګوري نبي علیه الصلات وسلام وایي سترګې پټ کړي مخ واړې مخ پټ کړي د الله رسول ته وایي یا رسول الله دا خو اوس ړوند دی موږ نه ویني د الله رسول ورته وایي تاسو مړندې یاست تاسو مړندې یاست اوس خو بیا دا دغه دی چې کله ډول ورولي د دغه سړي سترګې وتړي باره د ښځو محفل ته ورلاړي نو دا ښځې مړندې دي چې را ورته رقصېږي دا زموږ پښتنه معاشره ده د بلې معاشرې خبره زه نه کوم